کتونکو لکه څنګه چې تاسو د نن مقابله وکتله ډېره ښایسته مقابله وسوه په یوه ګول باندې لوبه برابره سوله په اخر کې AKFC کوټي ژوب ته دا فاینل ورېلا کړلی ستاسو باندې د مبارک سي تاسو ګټلی ده ښه په خوشحالي سره ورېلا کړلی موږ دا جیسان صاحب ډېره شکریا ادا کوو چې دا مطلب خیبر افغان ته دا میچ ورېلا کړلی د خیبر افغان کھلاړیانو ډېر ښایسته کیل وکړي څنګه چې تاسو وکړ د ژوب عوام تاسو ګوراسته چې د فوټبال سره دوی څومره مینه لري دا د تاسو په خپله وګوراسته دا ګډ خلک دي د مېلمنو شکریا ادا کوي Wins. اوس د انور لالا بلنه ورکوم چې دی د عوام او د ټیمانو شکریا ادا کړي ملا دا تروح خلال چا خو تروح هغه ساده मैच के बारे में क्या कह रहे हैं आपका क्या ख्याल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले भाईजान आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग वहाँ से आ गए हम मैच को वॉच किया माशाल्लाह जोब के अवाम माशाल्लाह बहुत मेहमान नवाज लोग हैं मैंने जोब में यानी मेरा जो रेफरीशिप में जो फील्ड में मैंने 52 दिन जोब में गुजारा है 52 दिन में मैंने बहुत माशाल्लाह यहाँ के जो क्राउड है यहाँ के जो टैलेंट है खिलाड़ियों का बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और जोब के अवाम बहुत मेहमान नवाज हैं आज का जो फाइनल मैच था बहुत खूबसूरत मैच था AKFC कोयटा कैसा लगा आपने आप तो आज का मैच तो आपने खेला था आप जजमेंट थे कोई परेशानी या कोई दबाव कोई शिकार कैसा महसूस कर रहा था आज का मैच खेलते हुए क्योंकि अच्छा रेफरी के लिए अच्छा मैच बहुत मज़ेदार होता है क्योंकि हम लोग किसी चीज़ का भी टेंशन नहीं लेते हैं जितना क्राउड होता है जितने अच्छे टीमें होते हैं उसमें रेफरी का अच्छा जो यानी अपना जो रेफरीशिप दिखाता है क्राउड को खिलाड़ियों को मैच कंट्रोल करना हम लोगों ने आज जो मैच खेला शायद आपने भी देख लिया कि ऐसा मिस्टेक नहीं हुआ जिससे हमसे कोई खिलाड़ी या किसी टीम का गलती हो जोब आवाम के लिए एक मुख्तसर पैगाम जोब आवाम मेरा इनसे ये ख्वाहिश है कि यहाँ पे ज़्यादातर डिसिप्लिन सीखे क्योंकि यहाँ की जो तमाशाई है अपनी टीम को दाद दे यहाँ पे जो गोल स्कोर होता है जो खिलाड़ी स्कोर करता है ताकि तमाशाई वहाँ से बर्दाश्त करे जहाँ से ये लोगों का जितना शौक है अपने टीमों के साथ इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो सही होगा बड़ी मेहरबानी बाबू साहब बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम तुमको दादा AKFC कप्तान दा 10 नंबर खिलाड़ी ډېر ښه کېلې وکړې میچون کې برابر سولې دوی د ژوب والا او تورلا کوي کتونکو کېدای شي خو به داسې ژوب والا دوی تور لکړي لیکن دوی ډېر د غیرت مظاهره وکړه د ژوب والا تی میچ ورلا کوي نو د دې کم سٹار کھلاړي د لاغه زه د میچ په باره کې پښتنې کوم د میچ په باره کې به مختصر راته وایم ماشاءالله ډېر زبردست میچ وسو ډېر ښایسته میچ وسو شخصا موږ د ژوب د کراوډ د عوامو ډېر شکریا ادا کوو چې په ډېر نبض او مذهب زموږ میچ وکړي او ډېر جذبه باندې موږ له خپله طرفه د KFC له طرفه د کیپټن په حیثیت د جیسانو زما په مشوره باندې دا کم فاینل میچ دا موږ خیبر افغان ژوب ته په تحفه کې ورکړي ځکه چې د دې خپلو عمو د دې ګیرونو زموږ د دې د ټیم هیڅ فرق هم نشته نه موږ فرق کړی دی سټیډیم کې مې دننه اختیار هم ورکړي دا موږ په تحفه کې دی ته
دا میچ ورکړي. ډیره مننه د ژوب عوام دپاره کراوډ لپاره یو مختصر پیغام. ډېر مهرباني چې یاره ډېر بهترین عوام، بهترینه کروڑ، بهترینه تماشیتوب، جذبه، रेफरी حضرات زبردست دا میچ کلاو کی چې بابا صاحب شکریہ ادا کو په صحیح معنی میچ کلاو کوم سي افتخار صاحب د زموږ د ژوب شو فوټبالر د دایله تاسو رم کلاواج د مطلب دای نه نو کلاو تاسو به سوسه کوي دای کلاو دای بسنګ کاش د کلاو د دې بم بازی خوندوري وای افتخار خو د دې علاقه بلکې د بلوچستان سٹار کې راړي دي زموږ د قابل قدر دي زموږ سره بابوان کلب کې کلاو سعودي افتخار بهترینه کې راړي د اخلاق مظاهره کوم سي د افتخار په غیر موجودګي کې مجيب صاحب وای څنګه کپټنی ماشاءالله مجيب ډیر زبردست کپټنی د اخلاق مظاهره زموږ د ټیم له طرف 1000 بارې کړو دانه ډیر مننه